بشکا دا حضرت معزنا گناہ شوی دا خود دا سے بمور روڑ توبہ منباسی پا دنیا کے کم توبہ چا حضرت معز اخ کے دا توبہ نکے ذکر حضور پاک فرمائی حضرت عمر لگون دیو پوٹے معز تا چکم سنگسار ایدل ورک ایدل نو حضرت عمر لگون دی یو پوٹے پاغبی نپرے وطا لگ بدر دی ہوئے حضور پاک مدینہ کے ناستے دا خپل بچی دا رجم اغا کیفیت نشلی دلے اطلاع را ورسیدلا وی معز سره مسو کو وی صاحب رجم مو عمر خیره وکړلې اوهو مهلا یا عمر دا دې سکړي یو روایت کې اهلی مدینه دی بل روایت کې د امت ذکر دی معز دا سے توبه وستلا که دا توبه زما په امت تقسیم شي د ټولو توبه به خدای قبول کړي ته خو چې ګناه وشوه خو دا وروسته هم پسې ګوره بیا خو به کې څوک داس هغه ښځه غامدیه راځي وی صاحب دا آغا خزم چی معز سر بدنامیم حضور پاک سوئی وی زستالا پا گیڑا باشوم دے چی دا اوزی بیا رازا پیدا شی رازا ماشوم پیدا شو غیق کی نولے دے اللہ رسول ماشوم پیدا شو وی دی وقت کستا پیو تا محتاج دے پریدا چی ڈوڑے شروع کی بیا رازا واللہ دا صحابو ایمان دنیا کی با پیدانے کی دا صحابو پشان ایمان کم ایمان کی دا صحابے کرامو دے کہ دا چا ایمان زموستا دا ایمان دار مدار خدای گرزی آمینو کما آمن الناس اب خدای مضبوطم ساتی سوئی ورطا معشوم پیداشی معشوم پیداش راوستا بلا خزاوی بچی زت مکیتا تختا رجم کئی دی بلا خزاو سیب با معشوم میں دینو سم اثر علما پیو غوالا خوچی رجم نبچشم نا اقیم علی پا ما دا خدای حد قائم کا معشوم چې پیدا شو وی راوځه وی دا ستا پیو ته محتاج دی بوزه چې کله پیو نه کټ شي ډوډۍ خوري نو بیا راوله نو چې کله پیو نه کټ شو الله نو معشوم یې غیږ کې نیولی دی ډوډۍ والا لاس کې ورکړې ده حضور پاک ته ښایي الله رسوله دغه دی ډوډۍ خوري زما پیو تاجت نه غواړي دا دی ډوډۍ خوري خدای دپاره په ما د الله حکم جاری کا رښتیا وایي داسې توبه به وباسي څوک دا نظام خدای خی عملی طور نظام خدای خی عملی طور خدای پاک دا خول چې منافق وجنی سبا سوک داو نوی چې خپل مرګري وجلی دی او دا حضور پاک رحمت دنیا تا خی او دا آیت پریکٹیکلی طور مصداق خی نو چې څنګه جنازه شوه نو فورا جبریل علیہ السلام راځي ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا نن نفس بر دې خلکو جنازه نه کې ولا تقم على قبره قبر لبیم نزی ختم او اللہ سے چلو کو دا جنازے برکاتو تو گورا دا عبداللہ ابن افی زرگاو قوم کہ کم منافقینو او کم کافرانو خدای ٹول پایو جنازہ مسلمانان کل اللہ خو جدا حکمت تے جدا دا اللہ علم دے زمون جدا پوئے دا من خود تنگ نظر یو کمزور سوچ والا یو باہر کے خبر میں دے پورے کولا مانا لرے خبر لاڑا عائشہ صدیقہ و توی لگ تحقیق کول غواړي وی چې عائشہ ذات سے خدای جوړ کړم ولی مخلوق ته ضرر ورسوما دا دغه سحر پا رد کے نازل شو اس برا شو جناب دین او دا خبر معلوم شو کہ دا سحر دم دے الکه دم منه کنه منه او منه کنه دم با منه کنه دا سحر دم شو سحر علاج شو حضور پاک چې بکلو د کېده پلاس به چوف کړل وجود براخ کړل او بیماری د وفات په بیماری کې نبی علیہ السلام مبارک عائشہ صدیقی بداوے اسونو خيار بی بی دا حالانکہ حضور پاک وفات کی 18 سال عمر دی دې زمانه تل سکالو جنې خو معشومه دومره خيار دا به ولستل پلاس به د حضور پاک چوف کړل وخپل لاس نه چوف کوم خلص ما شو خو لاس د چا شو د حضور پاک الله په دغه په وجود راخ دا دم دی جناب ظاهری دم شدا قل اعوذ برب الفلق الکه ګوري وختي می درته ویری دي ښا طالبانو درس نکوم بیا خبر ودیږي وخم کم لسمنټه پاتې انزلت قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او اے پیغمبر پنانی سم برب الفلق پرب د سبا
یو سوال دلته راځي ستاسو ذهن ته چې الله خو یوازې د سبا رب نه دی، الله خو د سبا رب دی، د بیګا رب دی، د ماښام رب دی، د ټولو کائناتو رب دی. دا د فلک تخصیص ولې وکړه رب د سبا؟ نو مشهوره خبره خو مفسرینو دا لیکلې ده، اشاره د دې خبرې ته چې تا نه به خدای د سحر تیاره ختمه کړي، د روغ صحت رڼا به راشي، یا د سکیمونو سازشونو د پیریانو انسانانو تیاره به ختمه کړي او د امن رڼا به راشي، سکون، او یا د امت نه د کفر او د ګمراهۍ تیاره به ختمه شي، د ایمان رڼا به راشي. ٹھیک ته خبر، لیکن رونو دیکھیے ضروری نقطو ته اشارت دی. یو خدا چې بعض خلکو به د سبا پرستش کو عبادت وکړو، الله اشاره کوي چې سبا ته عبادت به نه کوئ، سبا خو ما ته محتاج دی، سبا خو زه راښکاره کوم، نو ما ته به پناه به د سبا نه غواړئ، هغه ته به سر نه ښکته کوئ، عبادت به د چا کوو؟ د فلق نه، د رب الفلق، د فلق نه د رب الفلق. لیکن دې کې نورو نقطو ته اشارت شته. سبا چې راوخېږي مونږ خو وایو سبا راوخت، نه تیاره ختمه شوه او رڼا راغله. څومره انقلاب راغی، دومره رڼا راغله چې دا ټوله دنیا په بجلو روښانه کې، او دا لوډ شیډینګ دم نی او ولټیج دم د بجلو برابري. والله که دومره رڼا راوستي چې کوم چې الله په انور راختو کوم رڼا راول، رڼا راغله، تیاره ختم. نمبر 1 موسمیاتو کې تبدیلی راغله. د شپې چې کوم موسمي جدا دی، د ورځې چې کوم موسم دی هغه جدا دی. رب الفلق، رب د سبا، هغه رب چې تیاره ختمی رڼا راولي. رب الفلق، هغه رب چې موسمیات بدلی، موسم چا پلار نشي بدلولی. یو ایر کنډیشن به ولګي، دو به ولګي، دا یو کوټه به هم پوره یخه نه کې، کوم چې خدای په جنوري فروری کې ټوله دنیا یخی. او هیټر به ولګي په دې کمره کې، لا چې در پسې شاته نه ګیس بند نشي، چې لا بند نشي در پسې. په خورونو خارونو کې خو ګیسونه بندېږي، بند نشي، خو که بند نشو نو ټول دونه نشي ګرمولی کم چې خدای پاک تا ته په مئی او په جون او جولای کې کومه دنیا ګرموي. موسمیات بدلونکو ذات څوک ته جواب راکوه؟ سوی وته رب الفلق، دا وته وی. بل انقلاب سره ځي، ګوره شپه د شپې جدا کمالاتي، د ورځې جدای. د شپې خدای را سپومې راښکاره کړي، ستوري را پیدا کړي، د انور او د سپومې او د ستورو نه د کائناتو ته یو خاص فایده رسېږي. د نور د سپومې او ستورو نه دا میوې پخېږي، د میوې رنګونه نیسي، دې سره مد و جزر په دریابونو کې راځي. دا دومره چې دا کم د غر اوریا دې پیدا کېږي او دا هوا ورپسې پیدا کېږي او دا اوریا دې خپل ځای ته رسوي. دا د شپې برکت دی، دا د ورځې نه کېږي، دا د شپې برکت دی. او د میوو دا رنګونه د شپې برکت دی، دا د ورځې کار نه دی. او د ګوره ته نه ګورې د زراعت والا وي هلکه دا بوټي چې دی د ورځې کاربن ډای اکساید خوري او د شپې چې دی اکسیجن خوري. ګورې دغه لاندې به نه سملې، د شپې د اونې لاندې هغه اکسیجن ځان ته راکاږي، د شپې به مړی اکسیجن به دې کم شوي او اکثر د دمي بیمار دا به بلکل اونې لاندې نه سملي. آلودګي ده د ورځې، نظام یې درته یو شان کړی دی. شپې هغه آلودګي نشته، نظام یې درته بدل کړی دی. رب الفلق دغه ذات. او مولانا روم صاحب یو عجیبه بله نکته لیکلې ده، هغه وایي دا فلق مبارک وقت دی، وی ځکه یې تخصیص راغی. یو مثال یې ورکوي، او سپی او ګډه چیلی یو شان لنګېږي. سپی لنګېږي، ګډه چیلی هم لنګېږي. نو سپی چې لنګه شي، ګډه چیلی چې لنګه شي، یا یو بچی راوړي یا دوه راوړي، نهایت دوه بچی راوړي. او سپی چې لنګه شي نو درزن خواړو چېرته تللی نه دي، کله کم هم راوړي خو درزن یې معیار دی، کله 2 درزنو ته هم رسېږي، ډېر بچی راوړي. خو دا 12-14 خو الحمدلله ماشاءالله دا خو دي خامخا. نو ګوره پیداوار د سپو زیات دی د ګډو چیلو په نسبت. ګډې چیلې الالیږي، سپینه الالیږي. حد کې څومره الالیږي؟ په لکاو تعداد. دلته قربانو کې څومره الالیږي، ودونو کې څومره، اوټلو کې وګوره څومره الالیږي. نو پیداوار د سپو زیات دی د ګډو چیلو په نسبت. الالیږي سپینه او ګډې چیلې الالیږي. او بیا هم چې مونږ ګورو نو په معاشره کې سپي کم دی او ګډې چیلې زیاتې دي. د سپو رمه به دې چېرته نه لیدلې، او د ګډو چیلو رمې ګرځي. او په دې بانډو کې او غرونو کې هر چا کره 2-3 ولاړ وي. دا ول عقل خو چې سپي دی ډېر وي، رمې دی ګرځي، او ګډې چیلې دی کمې وي. دا د سبا برکت مولانا روم صاحب وایي.
اسنګه د سبا برکت ته وی هغه دا چې ګډه چیلا ګډه چیلې دا د شپې اودی په اوله شپه کې او پښمنی دا ویښه شي. ګډه چیلې چا ساتلی تپوس ته وکړي دا پښمنی ویښه او سپې به ټوله شپه منډې ووایي خو چې پښمنی شي دا خدای والی بیا اوده پروتي. وی دا د سبا برکت ته چې د ګډو چیلو خدای نسل زیات کړی دی او د سپو خدای نسل کم کړی دی بلکې ختم. ایرونو مان اکثر خلق تپوس کوي یہ دکان نہ چلے گی اور اسے دم تعویذ را لو سو کوئی تجارت کے نقصان دے دم تعویذ کوا زم د پیغمبر مبارک په حدیث عمل کوار سے ٹکتی حضور پاک سوئی او اللهم بارک لامتی فی بکورها خدای زما امت ته سار وقتی کم کار کئی برکت پکې واچوا. تو وقتی پاسا تجارت شروع کا دکان شروع کا لگ منځ کا یو دو تهجد کا دو رکعات ته ګوره برکت پیدا کیږي کنه. نو ته د ماسخوتن د 12 بجو پورې د بيزونګړې سره په دکانونو ګرځې 12 بجو پورې بيزونګړې پیژنې دکانونو ګرځې ماشوم مرتبار 12 پورې مارکیټونو کې وګرځو بیا چې راشو د کورس خپل تقاضیم وي نو چې ود کېږو کله نو یو بجای نو چې پاسونو 10 بجې نو برکت به کم نه راشي. برکت پس مه ګرځې په دې جون کې برکت د رسول الله مبارک په اتباع کې دی حضور پاک تابعداریو کا برکت حاصل. نو فلق رب الفلق د مولانا روم صاحب په وینا مطابق چې دا مبارک وخت ته زکه تخصیص او دا لازمی معنی اخلو. فلق په معنا د مفلوق دا سبا ته نه وای اخو تیاروش دیږي سبا ته روزي معنا لازمی ده. پنا نسم پر رب د فلق اغا ذات چې د کائناتو کې د انقلابات راولي چې ما ذکر کو د سنه پنا نسم من شر ما خلق ما مصدریه ګرځو کوم موصوله ګرځي عائد به مقدر کې کل مخلوق د شر نه پنا نسم. دا معلومه شو چې دا کل مخلوق شر د چا په قبضه قدرت کې شو چوک سره وای چا په قبضه قدرت کې شو دا کل مخلوق شر نه به څوک بچ کی دقه د علماء دیوبند عقیده ده دغه عقیده شو وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا اسباب و درجه کې به ډاکټر لازم علاج به کوم دا به نه وایم چې ډاکټر جوړ کړم زه به سیم چې جوړون کې څوک دی دم به استعمالو دا به نه وایم چې دم جوړ کړم وایم چې جوړون کې څوک دی الله دی. حکیم لبزم وصله به ساتم دا به نه وایم چې وصلې بچ کړم بچ کوون کې به څوک الله دی. مخلوق سره بخپل ربط په خپل ځای ساتي دا مونږ انکار نه کوو. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د مونږ تصوف د سلسله ډیر لوی شخصیت تیر شوی دی. هغه نه مخکې به لګلار شو حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی رحمه الله هغه پشان بزرگ بلا پیدا کیږي